د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د دوو کورنیو ترمنځ د سولې پخلاینې او دوستۍ د ټینګېدو خبر ورکړ چې شاوخوا 8 کاله مخکې د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې وه. د دغې تربګنۍ په پایله کې له یادې کورنۍ څخه یو کس خپله میرمن ووژله چې له امله د دواړو کورنیو ترمنځ ژوره دښمني پیدا شوې وه. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د دوامداره هڅو او د قومي مشرانو د منځګړیتوب په پایله کې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ د سولې او بښنې زمینه برابره شوه او دواړه کورنۍ سولې او پخلاینې ته سره ورسېدلې. زموږ په څنګ کې علما زموږ متنفذین هغه شپه ورځ پر ځان یې وکړه. لله الحمد نن په دې نتیجې ورسېدلو چې هغه 8 کلنه دښمني هغه نن په خوشحالۍ باندې بدله شوه. په همدې حال کې یادې کورنۍ چې سولې او پخلاینې ته رابلل شوي خوښي څرګندوي او د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست او د قومي مشرانو د منځګړیتوب له هڅو څخه مننه کوي. هغوی ټینګار وکړ چې د دښمنۍ او مخالفت دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی او سوله او بښنه د آرامۍ، یووالي او د خپلو اولادونو لپاره د ښه راتلونکي تر ټولو غوره لاره ده. موږ د ریاست اقوام او قبایل نه ډیر خوشاله یو چې موږ د دښمنی په دوستی بدله کړه. ډیر خوشاله یو، ډیره مننه. ما خوش هستیم که خانه نوبات پر برکت ما هم کار کردن، همین دشمنی ما به دوستی تبدیل شده. ما خیلی خوش هستیم، خوش شدیم، راضی هستیم پدر. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په 1404 کال کې 160 قضیې حل و فصل کړي دي چې له دې ډلې 10 قضیې د قتل اړوند وي او پاتې نورې حقوقي دعوې او کورنۍ شخړې وي چې د دغو قضیو دواړه لوري سولې او پخلاینې ته رابلل شوي دي.